د ننګرهار نوي والي شاه محمود میاخیل د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې د دې ولایت ملکي او نظامي چارواکو او ولسونو ته تر پیژندنې وروسته رسما خپله دنده پیل کړه. د پیژندنې په مراسمو کې د مشرانو جرګې د هم مرستیال امیر خان یار، د ملي ولایتي شورا رهبرۍ او غړو، سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې، مالي او اداري معین روح الله نیازی، د دې ولایت پخوانیو والیانو حیات الله حیات او سلیم خان کندوزي، د امنیتي او ملکي ادارو مسؤلینو، علما کرامو، قومي مخورو، ځوانانو او سلګونه ننګرهار میشتو ګډون کړی و. د دې ولایت مرستیال تمیم عارف مومند نوي والي شاه محمود میاخیل او له مرکز څخه راغلو میلمنو ته ښه راغلاست ووایه او نوي والي ته یې د همکارۍ ډاډ ورکړ. چې تاسو درانه ولسونه نن موږ سره په دغه پرتمینه غونډه کې اشتراک کوئ. اجازه راکړئ چې له هر څه مخکې دروند والي صاحب د معرفت غونډې په ترڅ کې د کابل څخه راغلي میلمانه، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې مشرتابه، د کونړ ولایت محترم والي صاحب، د ننګرهار ولایت پخوانی والي صاحب سلیم خان کندوزی او وروستی والي صاحب حیات الله حیات، د ولایتي شورا قدرمن رئیس صاحب، د ولایتي شورا اعضا، د ولسي جرګې محترم غړي، د مشرانو جرګې محترم غړي، د قومونو په نمایندګۍ ټولو ولسونو، علماو، مدني ټولنو استازو، خویندو، ورونو ټولو ته ښه راغلاست وایم. مننه، مینه مو وکړه، صفا مو راوړه، قدمونه مو په لیمو. ننګرهار مخکینی والي حیات الله حیات نوي والي ته د مبارکۍ ورکولو ترڅنګ په دې ولایت کې د خپله تمیشتني ماموریت پر مهال د ترسره کړو کړنو په اړه معلومات شریک کړل. نوموړي له نوي والي څخه وغوښتل ترڅو د پیل شوو پروژو بشپړولو، امنیت ټینګښت، هر ډول فساد مخنیوي په برخه کې د پیل شوې مبارزې ته دوام ورکړي او هغه کارونه چې له ده نیمګړي پاتې دي بشپړ کړي. د ننګرهار د جلال آباد ښار شرقي خواته د شینوارو ولسوالۍ، د مومند ولسوالۍ ډېر کم تهدیدات یې دوه زره یو کې پاتې ده. نور یې د دغې سرخندو ځواکونو او د ولسونو په مټ باندې د دښمن نه پاکې کړی. فقط د غرب خواته درې ولسوالیو کې عمده ستونزه شته او په دوه ولسوالیو چې سرخرود او چپرهار ته لږ لږ ستونزې پاتې دي. د هغې دپاره مو پلان د امنیت شورا سره هم شریک کړی او نظامي شورا خپل طرحه او هغه د مرکز سره شریکه کړې. زه پوره ډاډه یم چې د تاسو په مدرسرانه مدیریت او زموږ د نظامي شورا د غښتلو غړو او د ننګرهار د ولسونو په واسطه به وکولی شو چې ننګرهار په نږدې راتلونکي کې د سولې، ثبات او ارامتیا کولو. د ولایتي شورا غړي اجمل عمر د اصلاحاتو په رامنځته کېدو او یو شمېر برخو کې نوي والي ته وړاندیزونه وکړل او د ولایتي شورا په استازۍ په ټولو چارو کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړل. د ولسمشر نه یو ځل بیا مننه کوو چې هغه ننګرهار چې د علم او د ادب کور و هغې ته یې واقع چې نن علمي سړی، لیکوال او فرهنګي سړی او ښه مدیر چې اکثره وخت په ادارو کې کار کړی دی، هغه ته ښه راغلاست وایو او مبارکي ورکړو. دا ډاډ ورکړو او اطمینان هم ورکړو چې موږ ستاسو تر څنګ ولاړ یو، تاسو سره ولاړ یو. د ولسي جرګې د هم مرستیال امیر خان یار په دې ولایت کې یو شمېر ستونزو ته په اشارې وویل چې مرکزي دولت باید په هره برخه کې د نوي ټاکل شوي والي بشپړ ملاتړ وکړي. نوموړي له نوي والي څخه د امنیت ټینګښت، نشه یي توکو او غصب مخنیوي او خلکو ته د کاروبار زمینې برابرولو غوښتنې وکړي. اما ولسونه دي چې ولسونو ملا تړلې ده، قرباني ورکوي او لګیا دي د خپل ولسوالۍ امن راوستی. شپه ورځ بغیر د معاشه، بغیر د تنخوا نه خپله وسلې راخیستې ده، خپل کوټک او ټوپک یې راخیستې ده او د دې خپل وطن د دفاع په خاطر یې د خپلې اردو سره، د خپلې امنیتي ارګانونو سره، د خپل حکومت سره ملاتړ وکړي. قومي مخورو ملک نظیر، جهانزیب مومند، حاجي عثمان خبرې وکړې. د ننګرهار مخکینی والي حیات الله حیات د خدمت ستاینه وکړه او له نوي والي څخه یې په دې ولایت کې د غصب، نشه یي توکو او هر ډول فساد مخنیوي غوښتنې ترڅنګ د همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر صاحب نه ډېره مننه کوم چې حیات الله حیات یې ولیدلو، خو تاسو یې دلته راوستی. ډېر خوشحاله یو دلته چې تا سره به همکار یو او تا سره ملاتړ، تا سره ملګري یو. والي صاحب ولسونه تاسو سره دي، دا د ننګرهار خلک دي، شریف خلک دي،
سوله غواړي امن غواړي او غاصبین د سرکشۍ که بیا مو بېنظر په دې غونډه کې د مدني ټولنو او ځوانانو په استازولۍ نور آغا ځواک او برهان الدین سیرت د مخکیني والي د ترسره شوو کارونو د ستاینې ترڅنګ له نوي والي څخه د امنیت ټینګښت، فساد او غصب مخنیوي، ادارو کې د اصلاحاتو رامنځته کولو، پاکستاني ویزو په برخه کې اسانتیاو برابرولو، برېښنا ستونزې حل او په دې ولایت کې د یو شمېر نیمګړو پروژو بشپړولو غوښتنې وکړې. په ورته وخت کې د ښځو په استازۍ د بشر حقونو خپلواک ادارې رئیسې صبرینا حمیدي هم د فساد مخنیوي، ښځو ته د سهولتونو او د هغو حقونو ته د رسیدګۍ په برخه کې د مخکینی والي ستاینه وکړه او له نوي والي څخه په یادو برخو کې د جدي همکارۍ غوښتنه وکړه. د سیمهییزو ارګانونو خپلواک ادارې مالیې او اداري معین روح الله نیازي د ولسمشر هغه حکم ولوست چې له مخې شاه محمود میاخیل د ننګرهار نوي والي په توګه په دنده ګمارل شوی. د ننګرهار ارګانو والي د مقررېدلو حکم لاغیا د سیمهییزو ارګانونو د خپلواک ادارې د 1990 لمریز کال د سلواغۍ د 13مې نیټې د 13 ګڼو وړاندیز له مخې او د افغانستان اسلامي جمهوریت د عالي مقام د 1990 کال د سلواغۍ د 15مې نیټې د 2546 ګڼه حکم پر اساس په مافوق رتبه بحث کې د ننګرهار والي په توګه د ښاغلي سید شاه محمود میاخیل مقرري منظوره شوې او په دې اړه لوړ مقام داسې حکم صادر کړی دی. وکتل شو په مافوق رتبه بحث کې د ننګرهار د والي په توګه د سید شاه محمود میاخیل مقرري د وړاندیز له مخې منظوره ده. د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس محمد اشرف غني نوموړي نوي والي ته په یو شمېر برخو کې سپارښتنې وکړې او هم په ادارو کې د اصلاحاتو او فساد مخنیوي په تړاو د همکارۍ ډاډ ورکړ. ننګرهار نوي والي شاه محمود میاخیل د ولسمشر محمد اشرف غني څخه مننه وکړه چې په نوموړي د دې ولایت د والي په توګه اعتماد وکړ. نوموړي په دې ولایت کې ګڼ شمېر ستونزو ته په اشارې وویل چې پوره هڅه به وکړي چې د ننګرهار ولسونو هیلو ته مثبت ځواب ووایي. وروسته زه د افغانستان د جمهور رئیس نه زیاته مننه کوم او د حکومت د ټول مشرانو ته چې ما ته دغه دروند مسؤلیت راوسپاره او ننګرهار ته او خپلو خلکو ته د خادم په صفت دلته راغلی یم. زه دلته د والي په صفت یم او انشاءالله چې کوم ښه کارونه چې تا شروع کړي دي په هغې باندې به قدم کړو او نوي کارونه باندې به فکر کړو. صحیح ده؟ دا په دې خاطر چې حکومتداري همدغسې جوړېږي چې اهداف به یو دي، نورې ردې به په بل څه وکړي، بالاخره قلم او قشان نظام به جوړېږي. څه چې شوي دي هغې ته دوام ورکوو، نوي کارونه باندې به سره فکر کوو او زه د یو ملګري په صفت د یو مشروعات په صفت تا ته د کندهار ته ولایت مبارکي وایم او امید دی چې هلته د دې نه هم موفقه او بریالي اوسم. د په خپلو برخو کې ولسونو ته د ډاډمن امنیت رامنځته کېدو، د ښې حکومتوالۍ، غصب، نشه یي توکو او هر ډول فساد مخنیوي، مراجعینو سره د ښه سلوک، په ادارو کې د اصلاحاتو رامنځته کېدو او یو شمېر نورو برخو کې ژمنې وکړې. هغه د ننګرهار په تاریخي، اقتصادي او ستراتیژیک اهمیت خبرې وکړې او له ولسونو څخه د ښې حکومتوالۍ رامنځته کېدو په موخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. ننګرهار والي شاه محمود میاخیل دغه راز ولسونو ته ډاډ ورکړ چې دولتي ادارې د ولسونو پر مخ خلاصې دي او د تیر په څېر به هره سې شنبه د خلکو ستونزې او وړاندیزونه د اړوند ادارو په حضور کې اوري او ستونزو ته به یې رسیدګي کېږي. له غونډې وروسته مسؤلینو له لورې شاه محمود میاخیل د ننګرهار نوي والي په توګه پر چوکۍ کېنول شو او رسماً یې دنده پیل کړه.